هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو او وروستۍ خبرونو ته. نن شنبه د 29مه نیټه ده چې د 2025 کال د سپتمبر له 20 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان او میندې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د نفت او ګازو اړتیاوې د کورنیو سرچینو له لارې پوره کیږي. د تاجکستان له لوري 3000 ټنه مرستې کونړ ته رسېدلې دي. او پرتګال به د فلسطین هیواد په رسمیت وپېژني. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان او میندې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان او میندې په خوارځواکۍ اخته دي. په افغانستان کې د پروګرام مرستیال رانیا د آکاش ویلي چې لوږې خوارځواکۍ له ګاونډیو هیوادو څخه د افغان کډوالو راستنېدو، سیلابونو، وچکالیو او د افغانستان په ختیځ کې وروستیو زلزلو بشري مرستو ته اړتیا نوره هم زیاته کړې ده. نوموړي ویلي چې دغه ستونزو میلیونونه کسان نابودۍ ته رسولي دي. د آکاش پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي د ژمي تر رسېدو وړاندې او مخکې له دې چې واورې لارې بندې کړي باید په افغانستان کې عاجلې بشري مرستې برابرې شي. د افغانستان د نفت او ګازو اړتیاو د کورنیو سرچینو له لارې پوره کیږي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې د افغانستان د نفت او ګازو اړتیاو د کورنیو سرچینو له لارې پوره کول دوی اساسي لومړیتوب دی. د وزارت د مسؤلینو په وینا د هایدروکاربوني سرچینو په ځانګړي ډول د نفت او ګازو برخه کې پانګونه د دوی د کار اجنډا په سر کې ځای لري. همداراز وزارت زیاتوي ګڼ هیوادونه د منځنۍ اسیا په شمول د افغانستان د نفتو د زیرمو په پراختیا او پانګونې لپاره لیوالتیا لري. په همدې لړ کې د توتي میدان د ګازو د استخراج $1 میلیارډ ارزښت لرونکی تړون د ازبکستان سره فعال دی. د تاجکستان له لوري 3000 ټنه مرستې کونړ ته رسېدلې دي. د تاجکستان 3000 ټنه بشري مرستې د 45 لاریو په وسیله د کونړ ولایت د مرستو راټولولو مرکز ته سپارل شوې ده. د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف او د مرکزی کمیټې غړي ویلي چې په دغه مرستو کې خوراکي توکي، ساختماني مواد او نور اړین شیان شامل دي چې د زلزلې ځپلو کورنۍ ته به د ځانګړو کمیسیون لارې په عادلانه ډول ویشل شي. حنیف زیاته کړې چې ټولې نړیوالې او سیمه ییزې مرستې به تر زلزلې ځپلو کورنیو په شفاف توګه ورسوي. او وروستۍ خبر ده چې پرتګال به د فلسطین هیواد په رسمیت وپېژني. د پرتګال د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه هیواد به سبا د یکشنبې په ورځ فلسطین د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژني. په اعلامیه کې راغلي پرتګال به د فلسطین دولت د جوړېدو په تړاو ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ یو ورځ مخکې فلسطین په رسمیت وپېژني. تر دې وړاندې د بریتانیا، فرانسې، کاناډا او استرالیا په ګډون نور هیوادونه اعلان کړی چې فلسطین به د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژني. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. دوی الله مل شه.